زمونږ مشرانو به ویلې وایي دا ټکنالوژي مه استعمالوئ، دا موبایل مه استعمالوئ، دا د ټول یهودیانو او د کاپیرانو سازش ده او موږ به ورپسې خندل. نن زه تاسې ته یو داسې شی درښیم، دا وګورئ فیسبوک اپلیکیشن ده، موږ یې ټول استعمالو. اوس زه تاسې ته درښیم چې دا زمونږ کومه ډیټا یوز کوي. ښه مخې ته چې کوم شی درښیم که نه، بس دوا کوئ چې خوب درځي. د سی ډیټیلز باندې به کلیک کوئ او هلته راشئ. دا وګورئ ډیوایس، آیډیز، پرسنل انفارمیشن. په پرسنل انفارمیشن کې تاسې نوم، ایمیل ایډریس، یوزر آیډیز، فون نمبر. اوس کته راشئ نور هم وګورئ. په دې کې آډیو، ستاسو د مایک هر ټایم اکسس هم ورکړی ده، پرسنل انفارمیشن، فاینانشل انفارمیشن، ستاسو بینک اکاونټ انفارمیشن، تاسو ډیبټ کارډ یې، کریډټ کارډ یې، تاسو ایډریس، پولیټیکل سیاسي تاسې هغه لرئ او مذهبي عقیدې چې کمې لرئ. هغې نه علاوه راشئ نور هم درته ښیم. ښه هیلث اینډ فټنس، تاسو څومره سټیپس د ورځې اخلی، څومره ګرځئ څومره نه ګرځئ، کیمره هر څه مون کړي، فیسبوک زموږ هر څه ټریک کوي، لوکیشن، تاسو چرته ځئ چرته نه ځئ، فوټوز اینډ ویډیوز، تاسو ټولې مکمل ویډیوز، میسیجز، کیلنډر، هر څه ته د دې اکسس شته. په کمنټس کې ماته ووایئ چې موږ له ټیکنالوژي یوز کول استعمالول پکار دي او که نه.